په خبرو کې وکیل دی. یو سړي نه چا تپوس وکړو هغه به د شرشمو ګاڼۍ وه ویل د من شرشم نه څومره تیل وځي ویل دومره ویل د دړۍ نه څومره ویل دومره ویل د یو شرشم نه څومره تیل وځي ویل چې په دې نو کې مات کې له غوړوالی کوي ویل دومره خو ماهر یې خو اوس راته دا دعای قنوت شریفه ووایه نو په دعای قنوت کې بیا مې دغه ولانه شکر وکړه ولانه کفر وکړه برای کرم. ام سلمه فرمایي یو ډوډۍ وځانم چې خلاص کړو ماښام چې شور د روژه ماتي څه نه و اله مزه کوي هغه روژه چې ته روژه ماتي ته کښېنې او ستا کره څه نه وي دا ډېره مزه کوي. نو وایي ما فدعت بالماء اوبې راوغوښتلې فافطرتو په اوبو مې روژه ماته کړه. کتابونه لیکي وکان نبی وسلم یفطر فی شتاء بتمر الله نبی په جمع کې روژه په کجوره ماتوله وبالصیف او په اوړي کې بالماء په اوبو سره. زمونږ پخوانو به مخکې ویل روژه په مالګه ماتول سنت دي. ما رأیت الافطار بالملح فی حدیث ولا اثر په مالګه روژه ماتول دا نه په حدیث کې شته نه د صحابي نه نقل دي.